ویلنټاین ډے د مسلمانانو دپاره مناوهل بالکل نشته او لویه ګناه ده. د پاکستان ملک چې کوم دی دا آزاد شوی دی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې نوم باندې آزاد شوی دی. هغوی زموږ مسلمانان په څه طریقه باندې زموږ مسلمانانو ته نقصان رسي، زموږ مسلمانان ختموي. السلام علیکم، امید لرم چې ښه به یې. نور الله شاهین یم. نن به موږ خبره کوو ویلنټاین ډے حوالې سره. ویلنټاین ډے د مسلمانانو دپاره مناوهل څنګه دي؟ نو ویلنټاین ډے د مسلمانانو دپاره مناوهل بالکل نشته او لویه ګناه ده. ویلنټاین ډے چې کوم دی دا د عیسایانو یو تهوار دی چې د نن نه 1900 کاله مخکې نه را روان دی او اوس په پاکستان کې هم دا ویلنټاین ډے چې کوم دی دا عام شوی دی او زیاتره خلک په پاکستان کې هم ویلنټاین ډے مناوهي. نو دا بالکل د مسلمانانو دپاره ویلنټاین ډے مناوهل نشته. زیاتره خلک دا وایي چې ویلنټاین ډے باندې مونږ په دې وجه باندې نه لمانځو چې دا د عیسایانو تهوار دی. ویلنټاین ډے مونږ په دې وجه باندې لمانځو چې دې ورځ باندې مونږ یو بل سره مینه کوو، یو بل سره د مینې اظهار کوو. اول خبره خو دا ده چې مینه حقیقي مینه کول پکار دي، د خپل رب سره مینه کول پکار دي، د خپل خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه کول پکار دي، د خپل خوږ دین اسلام سره مینه کول پکار دي، د خپل خوږ وطن سره مینه کول پکار دي، د خپل خاندان سره مینه کول پکار دي، د خپل مور او پلار د والدینو سره مینه کول پکار دي، د خپل دوستانو ملګرو سره مینه کول پکار دي. د بوای فرند او د ګرلز فرند دا مینه چې دا غیر محرم مینه په دې کې د اسلام په دې باره کې بالکل اجازت نشته. او دا مینه چې کوم دا ورځ نمانځل د مینې په طور باندې د مینې دغه پاک نوم په دې ورځ باندې بدنامول او دغه ازادیانې کول، دغه فحاشیانې کول د دې اسلام هم اجازت نه ورکوي، زموږ پښتو هم اجازت نه ورکوي، زموږ ملک هم اجازت نه ورکوي، زموږ غیرت هم اجازت نه ورکوي. بالکل داسې کول نه دي پکار. نن سبا چې زموږ په ملک کې کم حالات دي، کومه مهنګایي ده، کومه بېروزګاري ده، د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې اسلامي نظام نشته. اسلامي نظام شاته غورځولی شوی دی او د یورپو او د عیسایانو او د غیر مذهبو د هندوانو هغه رواجونه چې کوم دي او هغه روایات هغه مسلمانانو په ځان کې راوستي دي او په ځان باندې په خپله مسلط کړي دي. بېروزګاري هم په خپله راله، ګراني هم په خپله راله او په ملک کې فحاشي، بېحیایي دا شروع شو. د پاکستان ملک چې کوم دی دا آزاد شوی دی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې نوم باندې آزاد شوی دی. او اوس په پاکستان کې چې کوم څه روان دي نو دا د یورپي ملکونو، دا د غیر مسلمو، دا د غیر مذهبو، دا د هغه خلکو روایت په پاکستان کې روان دي. د قرآن کریم او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د احادیثو او د الله پاک د حکمونو تابعداري په پاکستان کې ډیره کمه کیږي. دا زموږ دپاره ډیره زیاته د افسوس مقام دی او ډیر زیات د افسوس خبره ده. موږ له داسې پکار ده چې موږ په خپل ملک کې په خپل اسلامي نظام راولو او ویلنټاین ګرلز فرند، بوای فرند دا بالکل نه کول پکار. په دې سره زموږ نسلونه تباه شو. یورپي ملکونه چې کوم دي هغه موږ ته صرف شو کی مونږ ته په سکرین باندې صرف راولي، مونږ ویلنټاین مناو کو، مونږ ګرلز فرند دي، مونږ بوای فرند دي. فلمونو ته یو څو اکټران ایستلي، یو څو مخصوص کسان ایستلي. دا زمونږ نوجوانان چې کوم دي زمونږ د پاکستان دیو هغه په خپل ریل ژوند کې چې کوم دی هغه خبرې راولي او هغوی چې کوم دی هغه مخ په وړاندې روان دي، ترقي کوي. یورپي ملکونه صرف دغه فلمونو ته یا دغه ډرامو ته دغه یو څو اکټران رامخې ته کي، ګرلز فرند بوای فرند والا. ټول د هغو ماحول داسې نه دی، ټول د هغوی نه د نن څوک نه دی خبر. هغوی زموږ مسلمانان په څه طریقه باندې زموږ مسلمانانو ته نقصان رسي، زموږ مسلمانان ختموي. موږ له داسې پکار ده اول ماله بیا وروسته زموږ د ملک څومره محب وطن چې دي موږ له داسې کول پکار دي چې موږ د خپل وطن سره مینه وکړو، د خپل اسلام سره، د خپل دین سره مینه وکړو
ډېر زیاته مننه چې دغه زما خبرې مو برداشت کړي. که په خبرو کې څه غلطي شوي وي د هغې لپاره ډېر زیاته بخښنه غواړم. د الله په